په دې هندوستان کې په یو ځمکه باندې د یو هندو او د مسلمان جنګ و. هندو وی زما ده او د مسلمان وی زما ده. نو جګړه زیاتېده اخره کې مسلمان وی ورګه ځان له مرګري پیدا کړم. نو مسلمان اعلان وکړ وی که دا ځمکه ما وګټله زه په جومات جوړوم. هندو اعلان وکړ وی که دا ځمکه ما وګټله زه په مندر جوړوم. اوس مخکې د هندو د مسلمان جګړه وه او اوس د هندوانو د مسلمانانو جګړه شوه. ځکه د مسلمان سره ټول مسلمانان ودرېدل. ولې؟ ځکه د جومات جګړه شوه چې په دې به جومات جوړېږي او هندو سره ټول هندوانو ودرېدل چې وروره دا خو یو د دې هندو خبر د مندر خبره ده. مسلمانان رالل وایي دا زمونږ ده او موږ به په جومات جوړو. هندوان رالل دا زمونږ ده او موږ په مندر جوړو. اوس کلي کې دوه ډلې شو، مسلمانان یو خو هندوان بل خو. مخکې د دوو کسو جګړه وه، د دوو قومونو جګړه شو. ابه خبره لاړه عدالت ته. جج هندو چې عدالت ته لاړل، د عدالت کټهره ټوله د هندوانو او د مسلمانانو نه ډکه ده. مسلمانان بار چغې وی مسجد زنده باد او جومات او غي مندر زنده باد. اوس جج وی خدای زه په جنجال سره ما کدی هندو له ورکوم مندر په جوړی دا مسلمانان مظاهره کوي بل وکیږي، ټول روډونه بوت بند کې او غوبل به جوړ او کدی مسلمان له ورکوم دی په جومات جوړی الته کې هندوان بل وکیږي. اوس داس یو کارو کو چې مسلم حل شي جنجالم جوړ نشي. جج اغي هندو ته او دی مسلمان ته وای د عدالت کټهره بار خو د هندوانو مسلمانانو ډکه ده په عدالت کې دننه. هلکه وایي داسې څوک مشر سپینګیري نشته چې تاسو په دواړو په اعتماد یو هغه فیصله وکړي. هغه ته به پته وي چې ځمکه د چا ده، مشرانو ته پته وي. د هندو پې ورمخکې شو وی صاحب بالکل یو سپینګیری شته او مسلمان دی او زما په هغه باندې اعتماد دی، بس چې هغه څه فیصله وکړه ما ته منظوره ده. هندو د خولې نه ووتل. جج ورته وایي څوک دی؟ وایي دا د یو سپینګیري مفتی دی، مفتی الهي بخش صاحب. بس زما په هغه دی مسلمان خو زما په یقین دی چې دی دروغ نه وایي، رښتیا وایي. بس چې دی مسلمان خو خوشحاله شو چې دا اوس مسلمان دی او راشه چې دی ولا اختیار ورکوي زه یې ولا ورکوم. بس مسلمان وایي صاحب ټیک د زما په اعتماد دی. دواړو جج سره لیکل وکړل چې مفتی الهي بخش صاحب چې وی جمعه د مسلمان د نو مسلمان له بشي او کاغه وی د هندو له هندو بشي. د دواړو په فیصله ده او د دواړو په اعتماد د دواړو عدالت کې ګوتې ولګول چې مسلمان بار وروته خو خوشحاله او مسلمانان وته څه چلو شو وی هغه هندو د خولې نه خو د هغه مفتی صاحب نوم ووته. بس مسلمانان خوشحاله وو. هغې ته خو پته وه چې هغه راکوي نو موږ له به یې راکوي ځکه موږ په جومات جوړو. اخو هندو له نشي ورکولی ځکه هندو له کې ورکوي مندر پې جوړوي نو د بوتانو مندر له به مفتی صاحب ورکړي. بس هغې خو خوشحاله وو. هندو چې بار راوت هندوانو ورته وایي څه چل دی وکړو؟ یاره وایي هغه دلته سپینګیری سړی نه دی بوډا مفتی الهي بخش. بس په هغه هم فیصله وکړه چې هغه عید ته وایي خدای دې په تڼاکه سیټ کړو ریکارډ. هغه هندوان ورته وایي خوار شی غلطي دی وکړه. اوس هغه مسلمان دی او اختیار دی مسلمان له ورکړه. مسلمان یې تاله درکوي ته خو په مندر جوړی هغه به په څنګه بوتانو عبادت خانه جوړه کړي؟ ابه لازمه خپل ورکړي. خوار شي موږ دې راوستو مندر له ورکوو فیصله دې غلطه وکړه، فیصله هم په ملا کې. یاره وایي زما د خولې نه خو یاره هندوم بیا ستومانه خو خبره تې وتې وه ګوته یې لګولې وه. آینده تاریخ کې بیا هندوان هم رالل کټهره ډکه ده د عدالت کچره. مسلمانان هم رالل. هندو او مسلمان دواړه وردن نش او دغه سپینګیري مولا صاحب مفتی الهي بخش صاحب یې لاس او خپې اړچي هغه یې راوست. جج ته ور مخامخ یو خو هندو بل خوا مسلمان او جج هم د سړی هندو دی. مفتی صاحب یې ور مخامخ کا وی په دم اعتماد دی اختیار د ده دی. وی مفتی صاحب دا د ځمکه ده پلان کې ځای کې تالی دی رویاو صاحب د دې مسلمان او د دې هندو په جګړه ده. مسلمان وی زما ده، هندو وی زما ده. مسلمان وی کما وګټله زه په جومات جوړوم، هندو وی کما وګټله زه په مندر جوړوم. مندر د هندوانو عبادت خانې ته وی.
دوی دواړو پتا فیصله وکړله چې دا زمونږ مشر دی ده ته پته را چې دا ځمکه د چا ده سپین ږیری نو ته ووایه چې ځمکه د چا ده دروغ به نه وي رښتیا به وي او که درته پته نه بیا مه وایه مفتی صاحب ورته وی جج صاحب ما ته پته ده چې ځمکه د چا ده زه ته خبر او زه به رښتیا خبره کوم ښه وی وایه ځمکه د چا ده جج صاحب وی دا ځمکه د هندو ده ما ته پته دروغ خو نه دا د هندو ده او د مسلمان ورسره جګړه هسې مفتو کې اچولې ده ځمکه د هغه ده هندو خو خوشحاله شو جج ورته وی مفتی صاحب درته پته شته چې دی پې څه کوي دی پې مندر جوړوي وی دا د ځمکه ده که پې مندر جوړوي او که کور پې جوړوي دې سره زما څه دي زه خو پې نه جوړوم زه خو پې مندر نه جوړوم د ځمکه تا خو ما نه دا تپوس نه دی کړی چې دا ځمکه مندر له ورکې او که دا جومات له ورکې دا خو دې راته نه دی ویلی تا خو ما نه دا فتوا نه راغوښتې چې مندر جوړول پې جایز دی او که ناجایز دی تا خو ما ته وایي ځمکه د چا ده دروغ وایي بس زه رښتیا وایم چې ځمکه د هندو ده دروغ نه وایم اگر که زه وایم د مسلمان ده نو نن د مسلمان کېږي اگر که زه وایم د مسلمان ده نن پې جومات جوړېږي خو ما ته پته ده چې دی پې مندر جوړوي ځمکه د ده ده اوس د ده خوښه ده که کور پې جوړوي مارکیټ پې جوړوي دوکان پې جوړوي مندر زه خو پې نه جوړم او زه خو یې وله د ځانه نه ورکوم د ده ده اوس که ما پردی ځمکه ورکوله ده له مندر له نو بیا به زه ګناهګارېدې چې تا ته پته وه چې مندر پې جوړوي ولې وله ورکې نو زه یې پې خرڅوم خو نه او زه څه وله پردی ځمکه خو نه ورکوم زه رښتیا وایم تا وایي ځمکه د چا ده ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده یقین کوه چې جج په تعزیرات هند په قانون د پاسه یو فیصله ولیکله چې ډېرې مودې پورې هغه د هندوستان د تعزیراتو یوې سوه نن به مي غالبا جج څه ولیکل جج دا ولیکل چې مسلمان هار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان وبیله خو اسلام وګټله مسلمان خو وبیلله ځکه ځمکه په پردی دا وګیرو او ځمکه پردی وه خو اسلام وګټله اسلام وایي مندر دې جوړ شي خو رښتیا دې وویلی شي اسلام وایي مسلمان دې پیل شي خو رښتیا دې ویلی شي اسلام وایي هندو دې وګټي خو رښتیا دې ویلی شي دروغ دې ونه ویلی شي د اسلام قانون دا د یو کس دپاره نه دی دا د یو قوم دپاره نه دی دا د ټولې دنیا دپاره یو شان دی یاره چې دا خبره یې وکړله هغه هندو په هغه عدالت په کټهره کې وی دا اسلام دا مذهب دا دین عجیبه دی دی کې فرق نشته د مسلمان او د هندو اوهو دا به رښتیا وایي که فایده هندو ته هم رسي رښتیا وایه که فایده کافر ته هم رسي رښتیا وایه که فایده مندر ته هم رسي رښتیا وایه قانون دی بس یاره جج صاحب زه خو یو خبره کوم دا ځمکه زما شوه د تا مال راکړه فیصله وشوه وی بس زه د نن نه پس کلمې شهادت وایم او په دغه اسلام کې داخلېږم د نن مسلمانېږم بس دا دین قبلو داسې دین او نن نه زه اعلان کوم چې دا ځمکه ما په خپله جومات ته وقف کړو جومات به پرې جوړوم که خیر او تاریخ لیکي چې د عدالت په کټهره کې قچرو که چې بار څومره هندوانو په یو ژبه الله پاک ټول مسلمانان کړل دا د رښتیاو برکت موږ ټول په دریو ځایونو کې علما وایي رښتیا دروغ ویلی شي هغه هم وایي دروغ په داسې شکل وایه چې توریه ورته موږ په عربیه کې وایو چې شکل ولې د رښتیا وکړه توریه ورته وایي هغه دا یو د ښځې سره جنجال جوړېږي خپلې ښځې سره نو خیر دروغ ویلی شي که رښتیا وی نو کور در سره روانېږي ښځه در سره روانېږي او کور درته خرابېږي لکه یو شی زه به یو لړ مثال درکړم یو شی دې په وس کې نشته او ښځه وایي راله بیا راوړئ او که نه راوړئ ستا دا لار او زما دا لار نو یاره وی ښځې مارکیټ کې نو دا هم داسې دروغ مه وایه پړه کې یو مارکیټ پرس که چې دې مارکیټ کې دا نشته نو یو دکان ته لاړ شه بس چې هغه دکان ته ورشه چې پکې نی لکه دروغ دی خو شکل بیا هم کوشش وکړه چې شکل ولا دروغ جوړ نه کړي خو دروغ دله جیز شو ولې کور دې پرې روانېږي یوه دغه رنګې ښځه او خاوند د ښځې نه داسې یو مطالبه کوي چې هغه ښه ني او ښځه ورته څه دروغ مروغ جوړ کړي او دا خاوند پرې رضا کړي
دویم په جهادي میدان کې د جهاد په میدان کې دروغ ویلی شي ولی بعض یو کافر ته که مخامخ دروغ رښتیا وی نو بیا به ته حالات خراب شي او دریم د دوو مسلمانانو جوړه چکې اوس که یو مسلمان لته ورشي او جوړه کې نو خو خامخا د هغه بل دشمن په سر ګډې وړې وی نو که تا هغه لا خبرې ورسې چې هغه خدا وي نو دا خو تا نور جنجال جوړ کړ روانه دې نوره زیاته کړه جوړه دې ونه کړه نو دې وخت کې ته دروغ ویلی شي چې مړه هغه له خو زه ورلم بیا لکه ته خو یې د ما دشمن دی هغه خو ستا صفت کاو هغه خو یې دا زما رور دی خو بس روانه راغلی ده او غلط فهمي ده نو اب هم مړه نرم شي ښه یاره بس زما به سره څه د پلار نیکه پټې خو شریک نه دی خو یو جنجال دی او راغی د ما رور دې سره به نرم شي روغه به وشي نو دې دریو څیزونو کې دروغ وایه علما وایي په داسې شکل یې وایه چې څه ناست د ځان بچ کولی شي نو ښه خبره ده ځان بچ کولی شي نو ښه خبره او که نمی نو خیر دروغ پکې ویلی شي او ما سوا د دې دریو ځایونو نه نور دروغ بنه نو د معلومه بنیادي خبره مې دې پورې دا بیان وکړ چې نن سبا په نیټ باندې په فیسبوک باندې او په دې انټرنیټ باندې د دروغو یو سمندر روان دی یو سیلاب روان دی د دروغو الزامونه په خلکو لګي یو سړي کې به غلطي نه او دی پسې دروغو الزام شروع کړي د دروغو کنځل لیکي دروغو پراپیګنډ لګیا دی کیږي او یو تخوري او بلې بل تخوري او بلې بل تخوري نو یو دا مهرباني وکړي چې ان شاء الله زما بیان چې څوک هم اوري ارده کې چې اوري نو ګوره الله خفه کېږي نو الله سره به عهد کوي ان شاء الله چې موږ به په فیسبوک باندې په انټرنیټ د نن نه پس هغه کار نه کوو چې په کوم الله خفه کېږي دروغ به نه وایو د دروغو پراپیګنډه به نه کوو او که چا کړي مې نو موږ به بل ته نه رسو او موږ به د انسان د ذات عزت به کوو د انسان ذات هر څوک چې د انسان د هغه شکل دا د انسان شکل دی دا ولا خدای ښکلی شکل خوښ کړی دی د هغه نه سپی جوړل او د هغه نه خر جوړول او د هغه نه بل شی جوړول یا هغه پورې ټوقې کول دا په شریعت کې ګناه ده د دې نه به ځان ساتو نو د دې اصلي علاج څه دی اصلي علاج دا چې د دروغجنو سره مه کښېنه او د رښتونو سره کښېنه مجلس تاثیر لري که ته دروغجنو سره ناست نو دروغجن بشي که رښتونو سره ناست رښتونی بشي دارنګې نن په د انټرنیټ او په د فیسبوک هم د ناستې یو طریقه ده دوستانه ده یو بل سره ځان څه شامل کړي څه ورته وایي لکه دا لکه زه تا سره شامل شوم او ایډ ورته وایي ته تا سره ایډ شوم ته ما سره ایډ شوې نو دروغجنو سره ځان مه ایډ کوه رښتونو سره ځان ایډ کا بس دا ناسته یوازې ده چې جومات او حجره کې ناسته وکړې په دې فیسبوک ملګرتیا د نیکانو سره کوه د صالحانو سره کوه او د بېدینو او د ګناهګارانو سره مه کوه د دنیا د تاوان دی د دین د تاوان دی الله به خفه شي د الله رسول به خفه شي د الله فرشتې او کائنات به خفه شي الله دې موږ د دروغو نه وساتي که مو ویلي الله دې راته معاف کړي او ګوره توبې سره الله معاف کوي ښه که چا ویلي داسې دروغ د دروغو پراپیګنډه مسلمان ته ضرر رسولي په دې نیټ او په فیسبوک نو توبه وباسئ الله به معاف کړي توبه دا معنی چې دا سم کړي دي معافي غواړو آینده له به نه کوو